سلامونه. د کرکټ د اتلانو جام سیالیو په اړه بحث لرو. دا لوبې د فبروري په 19مه پیلیږي. د چمپیونز ټرافي تورنمنټ دا پلا یو ډول سیاسي شوی دی. کله چې د 2020 کال د نومبر په 14مه د کرکټ نړیوالې شورا اعلان وکړ چې دا لوبې به په پاکستان کې ترسره شي، هند وویل چې پاکستان خوندي نه دی. خپله لوبډله دغه هیواد ته ناسته وي. همغه چې د کرکټ نړیوالې شورا د هند لوبې متحد عربي اماراتو ته ولېږدولې. کله چې د پاکستان په لاهور ښار کې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ پر لوبغاړو برید وشو او یو شمېر کسان ټپیان شول، د کرکټ نړیوالې شورا او نورو هیوادونو پاکستان ته د لوبډلو سفرونه وځنډول. د دې پیښې 6 کاله وروسته د زیمبابوې لوبډله پاکستان ته ولاړه او تر دې وروسته ورو ورو پاکستان ته د نورو لوبډلو سفرونه پیل شول او خبره دې ته ورسېده چې له 28 کلونو وروسته لومړی ځل دغه هیواد د یوې نړیوالې سیالي کوربه شي. د چمپیونز ټرافي لومړۍ لوبه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ په کراچۍ کې پیلیږي. د دې سیالیو پیلوبه به د مارچ په 9مه وي، خو معلومه نه ده چې په پاکستان کې که په متحد عربي اماراتو کې، ځکه چې د هند لوبډله که پیلوبې ته ووته پاکستان ته سفر نه کوي. د دې تورنمنټ یوه بله ستونزه دا ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې پاکستان دوی ته د خپلو لوبغاړو د هڅونې لپاره ویزې نه ورکوي. نورې پوښتنې او یو شمېر اندېښنې هم شته. په دې اړه دلته بحث لرو. د بحث لپاره اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي د برخې پخوانی مشر او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومن را سره دی چې دوی د ځوانانو خپرونه په مشال راډیو کې مخ ته وړي او اکثره په سپورټ خبرې کوي. نو د میلمنو هرکلی کوم. اسدالله خان که لومړی له تاسو واورو، په لنډو که دا ووایاست چې د تاسو د غوراوي د کمیټې مشري پخوا کوله، د اوسنۍ افغان لوبډله درته څرنګه ښکاري؟ مننه کور مودان. د دما پاند د افغانستان د ډیر وخت راځي هم دغه لوبغاړي دي چې دغه لوبغاړي موږ ډیرو ایونټو ته بیا یو هم دغه لوبغاړي دي چې مختلفو لیګو کې لوبېږي، نو ښه کافي تجربه لري. نو دې نه علاوه موږ داسې لوبغاړي نه لرو چې هغه دوی نه ښه وي. نو دما پاند ښه لوبډله ده او انشاءالله ښه به وځلېږي. د پاکستان د لوبډلې په برخه کې ځینې اعتراضونه ځینې خلک کوي، وایي د پاکستان پیچونه د ورو بالرانو لپاره مساعد دي، خو د پاکستان په ملي لوبډلې کې د چمپیونز ټرافي لپاره فاست بالران ډیر دي. تاسو چې له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي، هغوی څه ویلي؟ هغوی هم په دې حیران دي چې دا څنګه دوی داسې انتخاب کړی. که تاسو وګورئ د پاکستان څنګه چې تاسو ذکر وکړو، یو محمد ابرار هغه دوی اخیستی دی، هغه سپین بالر دی، او ابرار احمد وبخي یو سپین بالر دوی اخیستی دی پاکستان. او نور که تاسو وګورئ شاهین دی، نسیم دی، نسیم شاه دی، دغسې حارث رؤوف دی، حسنین دی، او فهیم اشرف یې اخیستی. فهیم اشرف باوجود د دې چې دغه دوی الراونډر اخیستی دی چې دا الراونډر دی، بالنګ الراونډر دی، خو د هغې باوجود که تاسو وګورئ نو فهیم اشرف په دې وروستي څو کالو کې د هغه د میچ په سر باندې 10 رنزه تقریبا هغه کړي دي، ایوریج دغه دی. دغسې بالنګ چې کوم دی وسیم اکرم په خپله و چې په سلو کې هغه بالنګ کړی دی، خو د هغې باوجود یې هغې اخیستی. نو تاسو چې کومه پوښتنه وکړله، نو ما د ملګري سره خبرې کولې دلته کې زموږ کوم ریپورټران دي، خبریالان دي، نو هغوی راته ویلي چې دې کې انټرسټینګ خبره دا ده چې دا هم کیدی شي چې پاکستان پیچونه خو د پاکستان په خوښه جوړېږي. څنګه چې تاسو ویل ویسټ انډیز خلاف چې د پاکستان کوم پیچونه هغه ټول د سپین دپاره د ورو بال دپاره جوړو، خو دا هم کیدی شي لکه هغوی ویلې پاکستان و چې زموږ چې کومه د قذافي پیچ دی نو هغه د سیډني په طرز باندې موږ جوړ کړی دی، سیډني طرز باندې، نو کیدی شي د تیز بالنګ دپاره هغه ښیي. او دا هم کیدی شي چې هغه ما ته دا ویلې چې لکه کیدی شي د شپې پاکستان پیچونه داسې خلکو ته دغه کوي چې دغه موږ سپین بال پاکستان پیچونه خو سپین بالنګ دپاره مشهور دي. که هند تاسو وګورئ هغوی هم 4 سپین بالران اخیستي، افغانستان کې هم ډېرې سپین بالران دي، صرف فاروقي دی تیز بالر دی. 3 فاست بالران افغانستان لري، فاست بالران دي، خو زیاتره پکې کې سپین بالران دي. له دوی نه به اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا ممکنه ده چې د پاکستان پیچونه څوک دومره بدل کړي چې فاست ډېر سازګاره شي؟
ګوري اول خو د پاکستان هیواد د خپل ټیم ته خامخا ګټه رسوي چې دوی سره کم پیچونه جوړ کړي خو په اخره کې دا د چې پیچونه به د آی سی سی په خو باندې جوړي آی سی سی ټیم به جوړي نو بیا هم هیواد د پاکستان د دوی به مخکنه چې کوم سوچ کړی نو هغه پیچونه ټول نشي بدلیدلی خو بیا هم آی سی سی پکې مداخلت وکړي وبخښئ د آی سی سی خبره تاسو وکړه مثلا د قذافي سټیډیوم دوه پلا له واده وروسته جوړ شو تازه خبرونه دا دي چې دا میدان جوړ شوی دی کنه نو آی سی سی ته باید په فبروري کې فکر کوم په جنوري کې سپارلی وای نو هغوی ته خو ناوخته چې وسپاري بیا هم آی سی سی پکې نقش لرلی شي بالکل وس هو د آی سی سی په لاس کې دا چې آی سی سی هر رقم هر شي کوي هر شي چې دوی کوي پاکستان کرکټ بورډ هغه به د آی سی سی په خوښه کوي نو خپل دی وس دینه استیشن هیڅ شی نشي کولای نو دینه مخکې چې کوم رقم پیچونه دی پاکستان کې ډېر ایکسپرټس دي په پاکستان چې دا سلیکشن کمیټي او پاکستان کرکټ بورډ خپل ډېر تجربه کار خلک لري دي ته چې دوی باید څنګه ټیم جوړ کړي دا پیچونو باندې د سپورټ کې او تر ټولو مهم دا ده چې دوی خپل سټرنث ته ګوري که چېرته دوی ښه سپینران لري نو باید طبعا به د سپینرانو کلاړ چې دوی فاست بولرز لري نو طبعا به د فاست بولر نو دلته بله پوښتنه هم ده وبخښئ ممنصب له اسدالله خان نه که چېرته دا پیچونه د پاکستان فاست بالرانو ته مساعد شي د افغانستان دغه درې بالران کافي دي د افغان لوبډلې لپاره چې فاست دي ګوري لکه ما چې مخکې وویلي که په افغانستان کې راشد خان دا یا مجیب دا یا بل دا طبعا به موږ راشد خان سره کوو که هر رقم پیچ هغه د نړۍ بهترین بولر ده هغه په نړۍ کې هر رقم پیچ باندې ځان مخته کولی شي ځان به بلدولی شي همدغسې د پاکستاني فاست بولرز دي د هغوی ښه کافي تجربه لري او بیا هم کنډیشن دی ورته نو طبعا پاکستان کرکټ بورډ به دا سوچ کړی وي چې دوی دغسې پیچ جوړ کړي او پاته د افغانستان فاست بالران کې افغانستان فاست بالران تاسو ګوري فضل حق فاروقي ده هغه پاکستان کې لوبېدل د پی اس ال کې عظمت عمرزای ده دغسې نور میډیم پیسران دي نو ټول ښه کافي تجربه لري او سره د موږ سپین بالینګ اټیک چې په نړۍ کې نمبر 1 ده زه فکر کوم چې د موږ بالینګ اټیک یو خدای ته وبخښئ تاسو خبره پرې کومه تاسو کومه خبره وکړه چې پیچونه به د کرکټ نړیوالې شورا په خواخه جوړیږي خو دا خو تاسو ته به کېدای شي ډېر معلومات وي چې پیچونه چې کوم جوړیږي نو هغه چې کوم کوربه هیواد د هغه په خوښه باندې جوړیږي تر دې پورې چې زما بیګا کم کسان سره خبرې وشولې د هغوی راته دا ویلي چې د شپې مطلب ماښام کې دوی یو پیچ وښیي خلکو ته او د شپې چې کوم دی دوی دا پیچ بدلولی شي د دې پورې ماته ویلي بیا تاسو د سپین بالینګ خبره وکړه نو د مجیب په ځای چې دې ځله دوی غضنفر اخیستی نو څه ګوري چې غضنفر به د مجیب رول ادا کړي که څه وایي تاسې اول به زه پیچ خبره وکړم د ما په باندې کوم آی سی سی د خوښې یا د آی سی سی اجازه ورنکړي پاکستان کرکټ بورډ هیڅ شی نشي کولی د نه وروسته چې کله دوی ته سپارلي دي پیچونه آی سی سی ته نو آی سی سی په دې کې فول اختیار لري هیڅ چا دا اختیار نه ورکوي هو دومره کېدای شي چې دوی پیچونه کوم رقم جوړ کړي نو پاکستان لوبغاړو ډېر پریکټس پرې کړی ده نو دوی به ښه ورسره بلد وي زیات او بلې خوا ته تاسې پوښتنه وکړه د مجیب او د غضنفر د ما په اند مجیب یو ډېر ایکسپیرینس لوبغاړی ده هغه د ون ډے هم ډېره تجربه کافي لري که موږ غضنفر ته وګورو هغه صحیح ده T20 کرکټ به کړی وي انټرنیشنل باندې ډېر او لیګو کې به هم وي خو د ون ډے دومره ایکسپیرینس نه لري خو بیا هم ډېر ښه بولر ده موږ ډېر ښه متریال لرو چې د مجیب خالی ګاه موږ ته ډکوي که ګروپ ته راشو د ممنصب د پاکستان د په الف ګروپ کې چې له کومو لوبډالو سره یو ځای شوی دی که نه مثلا له هند سره یې لوبه سخته ده پرته له څه شکه له بنګلادیش سره د دې لپاره چې بنګلادیش په وروستي سفر کې پاکستان ته ماتې ورکړه خو بیا هم بنګلادیش نسبتا کمزورې ټیم دی خو نیوزیلند بیا تکړه ټیم دی په پاکستان کې خلک څه وایي د پاکستان کې خو خلک څنګه چې وختي تاسو ویلي او د افغان لوبډلې دپاره د پاکستان پیچونه داسې دي لکه هوم پیچز ځکه چې افغان لوبغاړي په پاکستان کې رالوي شوي دي ډېرو لوبه زده کړ یو نبي پکې پاتې دی نور ټول نبي دی راشد دی دغه نسې نه یم بله دا ده چې په پاکستان سوپر لیګ کې هم دوی هلته لوبېږي
لوبېدلي پکې دی کې ځینې لوبغاړي نو بله ځمکه هم یو شانته ده ماحول ابو هوا هم یو شانته کې ده نو او بیا که بل خوا تاسو ګورئ افغان لوبډله ډېره زیاته قوي ده د پاکستان لوبډله باندې هم موږ بحث کوو چې د پاکستان لوبډله دا وخت څومره مشکلاتو سره مخ ده که د پاکستان لوبډله تاسو ګورئ د پاکستان چې کوم اوپنر دی سایم ایوب په دې وروستۍ کې چې هغه کمې لوبې کړي او د دوی ډېره زیاته تمه وه ریکارډونه جوړ کړل هغه زخمي دی دغسې دوی اوس په دې مهران دي چې اوپننګ ته به موږ څوک وباسو فخر زمان د دوی سره شته خو بل اوپنر دوی اوس په دې سوچ کې دي چې پاکستان لا اوسه پورې دویم اوپنر هم نه دی اعلان کړی چې دوی دویم خو په دې ګروپ کې سوال نه پوښتنه زما دا ده خبره زه دې پورې کومه چې پاکستان لوبډله ډېره زیاته د مسلو سره مخ ده فخر زمان شپږ میاشتې فخر زمان ډېر وخت پس رالی باوجود د دې چې هغه څومره هغه باندې یو قسم د ټارچر یې کو تا ولې دا ټویټ کوو دا خبرې نو فخر زمان ډېر وخت پس راغلی دی دغسې سایم ایوب زخمي دی د دې نه علاوه بابر که تاسو ګورئ هغه هم په دې وروستۍ کې په فارم کې نه دی د دې نه علاوه فهیم اشرف چې ما وختي تاسو ته ویلي چې د هغه ایوریج دومره خراب دی هغه اخیستی دی خوشدل شاه کافي و خوش و لوبې نه ده کړې او لوبې هم ډېره مزهناکه نه ده دغسې بیا تاسو سوچکیلو ګورئ نو هغه هم ډېر وخت پس په ونډه میچ کې زما د خبرو مقصد دا دغسې بیا د پاکستان تیز بالران چې هغه هم دومره ښه نه دي نو پاکستان لوبډله چې کومه اعلان شوې ده نو په هغې باندې هېڅوک په پاکستان کې نه دي خوشحاله وسیم اکرم پې تنقید وکړو احمد شهزاد پې خو دوی نور لوبغاړي نه لري لوبغاړي شته دی پاکستان سره مثلا کوم لوبغاړی دوی یادوي لکه وسیم اکرم څوک یادوي چې باید دوی دا وایي چې امیر جمال ښه الراونډر د پاکستان سره باید چې هغه اخیستی د فهیم اشرف په ځای ښه بالر دی ښه بیټسمین دی داسې نور هم ډېر ښه لوبغاړي شته پاکستان سره نو خبره زما دا وه چې هلته کې افغان لوبډله بیا ډېره زیاته قوي ده که تاسو وګورئ د هغوی کوم اوپننګ چې تاسو وګورئ ابراهیم زدران که څه هم شپږ میاشتې پس راغلی خو ډېر تکړه دی ګوربس په فارم کې دی بیا صدیق الله تل چې دی هغه هم ډېر تکړه دی بیا د دغه پورې زازي پورې عمرزي پورې تاسو وګورئ دوی سره ښه بیټینګ دغه دی او بل خوا سپین هم ښه مضبوط دی نو د هغې د وجې نه پاکستان کې خلک په دې هم خوشحاله دي چې افغان لوبډله د پاکستان سره ګروپ کې نه ده راغلي او دا خبره خو که د هغه ګروپ که تاسو د افغانستان ګروپ وګورئ د افغانستان سره ساوث افریقا ده استرالیا ده انګلینډ دی ډېر سخت ټیمونه دي سره څنګه اسدالله خان تاسو څه فکر کوئ د افغانستان د ګروپ په برخه کې بالکل د افغانستان ګروپ ډیر یو سخت ګروپ ده ځکه چې د نړۍ ټاپ ټیمونه پکې دي نو یو شی د زه چې ډیر اندېښمن یم زه دا هیڅ کله نه وایم چې افغانستان لوبغاړي ښه نه دي افغانستان لوبغاړي لکه د اوپننګ کې وګورئ میډل اورډر کې وګورئ ورلډ کپ ته تیر ورلډ کپ ته کله موږ 500 ورځې ته وګورئ ډیر زبردست ځلیدلي دي او ډیر ښه پرفارمنس یې کړی ده خو زما پان باندې پرفارمنس هغه وشو تیر وو اوس کرنٹ تاسې پریپریشن شي روان ده ځکه چې څومره غټ ایونت وي څومره غټ ایونت ته مخکې وي نو تاسې پریپریشن هم هغسې باید وي د هغه په مطابق وي هغه د اپوزیشن ته کتو سره پریپریشن وي نو زه به دومره ووایم چې تیر ډېر وخت راهیسې د موږ لوبغاړي په ټي 20 کې بوخت دي په ټي 20 کې ګوري یو بالر ده هغه 4 اوره کوي نو په ونډه کې دغه هغه 10 اوره کوي نو 10 اوره مایند سیټ او د 4 اوره مایند سیټ چې دا هغه به ډیر فرق کوي هم دغه چې په بیټینګ کې یو ټیټا ټاپ اورډر بیټسمنان دي نو د هغوی په فکر دا وي چې د هغوی کم از کم 100 نه زیات بال ولوبوي نو په ټي 20 کې هغه دا کوشش کوي چې زه تقریبا 10 بال ولوبم د 10 بالو مایند سیټ نو دغه یو اندېښمن ځای ده افغانستان ټیم ته چې دلته به د ستونزو سره مخامخ سي چې دوی ځکه چې یو پلیر که ډیر ښه وي که ډیر ښه ټیم هم وي نو هغه ته هغه پریپریشن پکار ده هغه پریکټس ورته پکار ده څه رقم چې هغوی ته مخکې ایونټس روان دي اوس لکه وبخښئ اسدالله خان لکه دا اوس د انګلستان ټیم د تیاري لپاره هند ته تللی ده د استرالیا لوبډله که څه هم ټیسټ لوبې کوي خو سریلانکا ته تللې ده ان د پیچونو سره هم ځان عادتوي سریلانکا او هند پاکستان تقریبا سره ورته دي مومن صاحب تاسو څه ویل ما صرف دا ویلی چې اسدالله صاحب نه چې ابراهیم زدران شپږ میاشتې پس راغلی هغه زخمي و دغسې که بیا تاسو ګورئ صدیق الله تل شو نوید زدران شو دا په لومړي ځل باندې داسې په نړیوالو دغه کې برخه اخلي نو څه ګوري آیا دوی به خپل رول ښه ولوبوي ګرانه به افغانستان باندې به څه اثر پرې وځي که نه ګوري ابراهیم زدران دې کې هیڅ شک نشته چې ابراهیم ډېر یو ډېر زبردست
بیټسمن ده نو مچ کې چې هر څومره چې خلک غاړي وي نو تا تمرین پکار ده تا د کوچینګ فوکس پکار ده چې کوچ تا باړه څه اډوایس درکړي کوم رول درکړي کوم نیمګړتیاوي دي نو د موږ متاسفانه کوچ هم ډیر وخت کېږي چې ټیم سره یو ځای نه ده غم په لیګو کې بوخت ده نو کچیرته د موږ دوبۍ کیمپ وګوري تاسو نو په دوبۍ کیمپ کې هغه لوبغاړي تمرین کوي چې شاید هغه په ټیم کې نه وي بیا لکه ریزرو پلیران دي لکه نور دغه لوبغاړي دي چې هغوی ته به دویم چانس ورځي چې کچیرته د موږ لوبغاړي یو انجرډ شي یا کوم مشکل ورته پیښ شي نو د ما اندېښنه په دې ځای کې ده کچیرته ګوربز دا انجری هر ټایم کې کېدای شي په ایونت په منځ کې کېدای شي ایونت په سر کې کېدای شي نو د موږ هغه بیک اپ لوبغاړي هغه ریزرو لوبغاړي باید هدا عقل دومره کار په وای باندې شوی وای چې لکه تاسو چې مخکې د غزنفر خبره وکړو نو غزنفر یو لوبغاړی دی چې موږ هغه تیار کړی دی یو څه د موجب ځای نسی نو دغه شي بیک اپ موږ نه لرو دغه شي پریپریشن موږ نه لرو چې تاسو نو ګورئ چې نوید ډیر تکړه دی نوید په ریزرو کې دی په دغه سي ننګیال خروټه هغه هم خسپنر دی دا خو ریزرو کې نسبت په ډېر خلک غواړي دي کنه ګوري لوبغاړي د هیڅ شک نشته چې لوبغاړي خنه دي خو د هوی ته د هوی رول ورکول مثال تاسو د ننګیال خروټي خبره وکړه نو دته موږ کوم رول ورکو زه د راشد رول ورکې د نابی رول ورکې د غزنفر رول ورکې دغه چې د موږ چینمن بولر دا نور احمد نو زه فکر نه کوم چې د دریم او کې ځای جوړ شي کته چې وګورئ د ګوربز بیک اپ نشته ک ګوربز انجرډ کیږي بیا د موږ سره دوه پلیران تاسو نه ګورئ اکرام خو کیپر هم دی خو بیټر هم دی کنه بالکل خو بیټر دا خو کته چې وګورئ ګوربز اوپننګ بیټسمن ده کچیر د انجرډ کیږي نو موږ به یو اوپنر هم لوبو یو به میډل اورډر وکټ کیپر هم لوبو نو دا به یو غټه ستونزه سي موږ ته نو دغه یو نیمګړتیا وي چې هغه باید موږ په نظر کې ټول ټیمونو کې شته چې کله ورته ګوري اوس ګور دا اوس استرالیا هم له مشکل سره مخامخ شوې ده کپټان استرالیا څه او کامنز هغه د کنه زخمی شوی دی بومرا چې کوم دی د پاکستان کې خلکو دومره خوشحالي د څو ورځې نه کې لګي دي چې کوم لوبغاړي دي ځکه چې د دوی ټول د بومرا نه یریدل د سپرینټ بومرا چې کوم دی د هند نامتو بالر دی تیز بالر دی او که تاسو ګورئ چې څونه میچونه د پاکستان غټلې دي هند پای کې غټ رول لري اوس هغه زخمی شوی دی ویرات کوهلی هم غټوټ دی حساب نه دی معلوم تازه راپورونه وایي چې کوم دی د انګلند د پروز دوی د کوم لوبډل اعلان کړل انډیا نو پاره کې بومرا نشته دی ځکه چې زخمی دی نو پاغي باندې مل خلک خوشاله دي خو احمد شهزاد وختي ما ذکر وکړو د پاکستان په خوانه لوبغاړي دی ناغه وی چې که هر څنګه وي خو په درشتم پروري باندې با د پاکستان میچ لخوا مخادوی بومرا راولي او دا وی دغه ته ګوره ټیکنیک ته چې پاکستان کې دلته کې دوی اکثر داسې هم کوي چې یو لوبغاړی زخمی دی لکه شاهین څه وخت کې زخمی خو بیا هم لوبو دوی د څه چلو کو دوی د څه وکړل چې اوس د انګلند سره میچونه دي نو دوی بومرا ته ریسټ ورکو آرام ورکو چې دغه لپاره دا روغ شي نو هند خو هر څه ډیر په ترتیب سره روان کړی دي نو تاسو دا ډیر لوبغاړي هم لري ډیر زیات لوبغاړي لري کدا نوي بل براولي دوی خو د شامیم روغ شوی دی شامیم دوی سره دی بل دوی سره سراج دی سراج قسم نشته په دې سراج په دې کې نشته پنځل خو راوسای شي دغه اسدیپ سنگ دی خطیز بالر دی او ډیر زیات وکټ یې اخیستي په دې نو دوی سره پاس بالران هم شته دي او بل د دوی چې کوم دي څلور د دوی چې کوم سپینرز دي دغه دی اکثر پټیل دی کلدیپ یادیو دی رویندر جډیجا دی نو دوی سره ډیر زیات واشنگټن سوندر څلور دوی سره د سپینران دي چې هغه بیټینګ هم کولی شي نه د هند ټیم خو په دې کې شک ډیر پیاوړی ټیم دی د اسد الله خان د افغانستان لومړی لوبډله لومړی مسابقه چې له جنوبي افریقا سره کوي څه فکر کوي جنوبي افریقا په وروستیو کې ځینې ماتې وخوړې سر په سر څه اټکل کوي چې افغان لوبډله به دا مسابقه وګټي او اوله مسابقه ډیره مهمه وي د ما باندې د کې هیڅ شک نشته چې ساوث افریقا یو بهترین لوبډله ده بهترین بولینګ اٹیک ده او دغه سي ډیر بیټینګ لاین اپ هم ده نو کچېره موږ ټیمونه دواړه سره وګورو نو د موږ ټیم او د هغوی ټیم یعنی داسې یو ټیم نه ده چې هغوی کې یو څو لوبغاړي دي په ساوث افریقا کې تقریبا 11 کسان چې دي هغوی په خپل رول کې بهترین رول پلی کوي او همدغسې
د افغانستان که موږ وګورو د افغانستان زیاتره میچونه چې دي هغه په ګربز باندې دي یا په راشد باندې دي نو که په 2023 ورلد کپ کې موږ وګورو په هغه کې حشمت الله شاهدي او رحمت شاه بهترین لوبه وکړه ځکه موږ دومره ښه پرفارمنس وکړو ځکه ما د ویلو مقصد دا یو ځکه چې استعداد وخی کني بیا مشکل پیښیږي که ټیم چیرته مخالف ټیم لږ کمزور وي نو تا که بیا په هغه ځای کې لږ کمایم راشي په کوم رول کې په یو نیم رول کې نو تا ته بیا فکر نه نو تا کوم چې مین لوبغاړي دی هغه ډېر لري وړای شي او بخښي دا خو بخښي تاسو ډېره ښه مقایسه وکړه لیکن په ورته وخت کې د کراچۍ پیچونه فکر نه کوي چې افغانانو ته یو څه بهتره دي نسبت جنوبي افریقا ته لوبغاړو ته ګوري افغانستان چې په نړۍ کې مشهور دي هغه سپینران دي که راشد که غضنفر دا مخکې مجیب دغه محمد نبی یو څه سپورټینګ بولر دا نو د کراچۍ ټیمونه نوې بال باندې لیک په سوینګ ورته ملاو چې دغه په 2 منټ کې لیک هغه سپین بالینګ ته جوړیږي لیک بال په خل لیول باندې راځي نو په اول اننګز کې به بیټسمنانو ته یو څه فائدہ وي چې هغه لیک 220 230 رنز ټارګټ ورکړي که چیرته افغانستان 280 220 یا 230 ټارګټ ورکړي مننه محمد صاحب چې د دې چمپیونز ټرافي له خاطر هغه هند ډېرې دا خبرې کولې چې پاکستان کې امنیت سم نه دی او بیا پاکستانیانو ډېر ډاډ ورکړی دی چې امنیت هم نیولی دی لیکن په وروستیو کوم فکر کړی د ویسټ انډیز لوبډله چې تېرېده هلته یو بوډا په موټرسایکل راغلی دی چې د ډېر هم په خواله رسنیو کې دا ویډیو شیر سوې ده پولیسو ډېر بد چلند ورسره وکړو بوډا سره او بیا په دې باندې تبصرې پیدا شولې چې دوی دغه ټیم سم سکوټ کړی نه دی نو په چمپیونز ټرافي کې به څه کوي د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا څه ویلي دي څومره ډېر کسان فکر کوم د امنیت لپاره هم ګمارلي دي د امنیت لپاره هم ډېر کسان ګمارلي دي بله چې کراچۍ ګراوند ګیر چاپېره چې کوم دوی هغه سیکیورټي انتظامات و هغې هم ډېر زیات پیاوړي کړي هغوی خپله دا خبره کوي خو که موږ د هند دغه ته راشو تاسو سره سوچ کړی دی هند ته څومره ګټه ورسوله پاکستان ته نه راتګ هند به خپل ټول میچونه په دوبۍ کې کوي په یو ګراوند باندې به کوي دغه یو ماحول سره به عادت شي د یو ګراوند سره د یو قسم خلکو سره د هغې سره به عادت شي نور چې څومره هم ټیمونه دي او د هند سره میچونه راځي هغه به د پاکستان نه ځي دوبۍ ته نو چې هغه کله ځي نو یو خو به هغه ماحول چینج کېږي میدان به چې بدلیږي هغه خلک تماشبین به بدلیږي دویمه دا ده چې د جهاز سفر خپله باندې یو ستړیا ده د دې نه علاوه د دوی به وخت هم ضایع کېږي پریکټس چې کوم وخت دی هغه به ټیمونو ته نه میلاویږي نو هند ته دې څیز ډېره زیاته ګټه ورسوله د دې خپل دې فیصلې چې نه موږ پاکستان کې میچونه نه کوو او خلک هم ډېر دي لیدونکي اوس د پاکستان او د هند د لوبې هغه ټول ټکټونه خرڅ شوي دي ټول ټکټونه خرڅ شوي دي هلته د هند خلک ډېر که تاسو ګورئ هند چې کومه دی په دوبۍ کې هندیان ډېر هم دي نو د هوم ګراوند خو یو ګټه تاته دی چې ستا خپل خلک زیات یې هلته کې خپل په کومو هیوادونو کې جګړې وي نو تاوانونه به کوي اسدالله خان ستاسو په فکر د افغانستان کرکټ بورډ همدا ویلي و چې پاکستان باید ویزې ورکړي ځینې افغانان چې په اروپا کې دي هغوی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې ویزې نه دي ترلاسه کړي تازه څه معلومات لري چې د دې ویزو ستونزه تر څه بریده حل شوې د ما پاند ویزو ستونزه عام خلکو ته نه ده حل شوې چې خلک چې کوم ډېر زیات شوقین دي ځکه چې په افغانستان کې یوازینی کرکټ ته چې خلک ډېر زیات خوښوي او ډېر نظر لاندې ساتي نو پاکستان کرکټ بورډ ته یا د پاکستان حکومت ته دا پکار و باید چې دوی افغانانو ته ویزې ورکړې وای او افغانان هلته د خپل ټیم تشویق لپاره تللي وای لکه دوی چې مخکې وویلي چې هند ته به دا اډوانټیج وي چې هغه کراوډ به هلته د پاکستان زیات نه وي او نور ټیمونه به ځي راځي دا ټول مشکلات د افغانستان ته ګټه کولی سوای که چېرته د افغانستان کراوډ هلته په کراچۍ کې پرېښی وای دغسې نو د افغانستان د ټیم تشویق چې افغانستان ته ټیم نه راځي نو دغه یوازینی هیواد د نږدې موږ ته پاکستان چې موږ زیاتره کراوډ هلته ورتلای شي نو باید پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان حکومت په دې باندې ډېرې زیاتې اسانتیاوې پیدا کړې وای باید چې تر څو خلک د لوبو نه خوند وکړي بله که تاسو وګورئ شیبر صاحب
مخکې به د پاکستان او هند میچونه به داسې وو چې ډېر به زیات هغه چا خبره هیټ اپ د مومنټ به پکې ډېر زیات وو چغې سوري او دغه به اوس ښه خبره خو نه ده خو که تاسو وګورئ نو په دې وروستیو کې چې د حکومتونو کومې پالیسۍ دي د هغې ډېر اثر غورځولی په سپورټس باندې مخکې به د هند او د پاکستان دغسې اوس که تاسو وګورئ د افغانستان او پاکستان میچونه هم دغسې دي ګرم میچونه وي نو ښه خبره ځکه چې خبره ما دا کوله چې په دې وروستیو کې چې د پاکستان کومه رویه د افغان کډوالو سره پاتې شوه یا د افغانستان سره نو هغې د وجې نه به هم دې ځله د کرکټ هغه دغه ډېر زیات وي نو ستاسو پروګرام په وساتت زما همدغه دغه دی زه یم چې په کار ده چې د دواړو غاړو پښتانه باید د یو بل سره رد بد یو دا کیسې به کیږي که نه نو زه اکثر یو مثال ورکوم د انویکټس یو فلم و هغه هم په دې جوړ شوی چې څنګه منډیلا سپین پوستي او تور پوستي هغه د سپورټس د لارې په فوټبال باندې هغه یوځای کړل نو دغسې د کرکټ هم کولی شي چې د دواړو غاړو پښتانه را یوځای کړي تاسو وګورئ د افغانستان لوبغاړي وي هغه ټول پښتانه دي نو د پاکستان په لوبډله کې 8 پښتانه دي نو دوی د یو بل سره خبرې کولی شي د یو بل په خبره پوهیږي لکه څنګه چې یو ځای کې محمد حارث پښتون دی هغه وایي چې ما کله ګربز ما ته پښتو کې ما ته پوس وکړو چې دا څنګه بالنګ کوي ما چې پچ څنګه دی ما چې داسې دی نو ما غلط معلومات ورکړم نو هغه اوټ شو که نه نو خبره مقصد مې دا دی چې لکه د دواړو غاړو ټیمونو کې پاکستان او افغانستان کې افغانستان خو دي پښتانه نو ګټه رسولی شي سپورټس ولسونه را یوځای کوي نو کولی شي د انګلستان د کپتان باټلر خبره دغه وایي ولې سیاست سپورټ ته راولو که نه نو دا باید سره جلا وساتل سپورټ د سولې کار دی که نه د دې کې شک نشته سیالي ده او خلک باید خوند ترې واخلي بل سرحد نه لري سپورټس لکه یو په پاکستان کې ورځ پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروګرام دی هنس نامه نه په هغې کې سپورټس باندې باسو نو په هغې کې ساجد خان یو پښتون دی هغې راغوښتی سپینر دی نو ډېر خلکو ته راغلي وو د پروګرام ته د هغه کس ورته وایي هغه انکر وایي تا ته پته شته وایي خلک ځکه ډېر راغلي دي که راشد خان راغلی دی شو ته لکه مطلب د راشد خان مینوال هم هلته کې شته په پاکستان کې داسې په افغانستان کې بیا د بابر او دغه مینوال شته د شاهین یعنی څوک چې سپورټ خوښوي نه لري مطلب مې دا هر لوبغاړی چې ښه لوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي اسدالله خان که ستاسو بیا هم نظر واخلم یو بله اندېښنه هم لکه هند چې وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت ته تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه یم چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندي کړې دي نو دې نه دا معلومات کیږي چې دوی خپل هم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپله په دې باندې وښیي چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان خپله دا ثابتوي او یعنی عام خلک څه تاسو خپله د کرکټ بورډ د پخواني مهم غړي په صفت باندې څه فکر کوي چې باید تشویش وکړي افغانان او کنه ډاډه افغان لوبډله خیاستي که خلک نه د افغان لوبډلې تګ هلته پاکستان ته او په دې لوبو کې برخه اخیستنه د امنیت له پلوه ګوري د ما باندې د آی سی سی ایونت دا ډېر غټ ایونت ده چې په دې کې د پاکستان حکومت تشکیل ده نو طبعا باید د هیڅ تشویش نه وي د پاکستان تشویش ونه کړي د دې شي چې خپل کرکټ باندې فوکس وکړي ځکه چې موږ ډېر ښه ټیم ده د افغانستان د خلکو ډېر زیات توقعات دي تېر نه چې دوی د سختو ټیمونو ته شکست ورکړي او مننه اسدالله خان چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه ټورنمنټ په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغوی پکې ډېر ښه وځلیږي او له همدې سره به دا بحث راونغاړو